افغانان په خپلو کې تفاهم ته رسېدلی شي. بهرنیان دې له تړون سره سم ووځي. داسې مهال چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو پیل شوی دی او ترڅنګ یې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمېر تر بل هر وخت راټیټ شوی، طالبانو د ولس په ادرس لیکل شوي پیغام کې پر بهرنیو هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان خپل عسکر وباسي او د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس او سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري په خپاره شوي پیغام کې راغلي چې خپلواکي او له ویرې او ډار پرته ژوند کول د هر ولس حق دی، چې د طالبانو له قوله دوی د همدې لپاره تیر 19 کاله مبارزه کړې او په دوحه کې له امریکایي لوري سره د ملګرو ملتونو او د نړۍ د ګڼو هیوادونو د استازو په حضور کې تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې باید ټول بهرني عسکر د هغوی قراردادیان او اړوند پرسونل افغانستان پرېږدي. پیغام کې وړاندې راغلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوې چې د افغانانو ترڅنګ یې امریکا ته هم مالی او ځاني زیان اړولی او حیثیت یې ورسره زیانمن شوی چې باید وړاندې د جګړه ییزو ستراتیژیو په کارولو باندې ونه غځول شي او ټول لوري یې د پای ته رسولو هڅې وکړي. په پیغام کې طالبانو ټینګار کړی چې افغانان د اسلامي نظام د قیام او د سولې د تامین په تړاو په خپلو منځونو کې تفاهم ته رسېدلی شي. نو ځکه د طالبانو له قوله بهرني ځواکونه باید له طالبانو سره شوي تړون ته ژمن پاتې شي او خپل عسکر له افغانستانه وباسي. اوس چې د دوحې پر تړون یو کال تیریږي، له امریکایي لوري څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې تړون پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. موږ اطمینان لرو چې افغانان په خپل منځ کې د راتلونکي اسلامي نظام قیام او دایمي سولې او امنیت ته د بین الافغاني تفاهم له لارې رسېدلی شي. د طالبانو پورتنۍ څرګندونې داسې مهال دي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په اساس په دوحه کې د افغان سولې بهیر پیل شوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمېر هم تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ کړل شوی، خو امریکا وایي د ځواکونو د وتلو پر ځای پر سیاسي لارو تمرکز کوي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.